یو ځل بیا په یوې نوې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې مو هرکلی ترسره کوم. دا ځل راغلي یو ښایسته ګل ننګرهار او ښایسته مرکز جلال آباد سراج العمارت بڼ. دلته سراج العمارت بڼ ته د پنجشنبې یا جمعې ورځ راچکر کیږو، تفریح کوو. د تفریح لپاره ډیر مناسب ځای دی. کله کله ملګري سره ځو او که د ماشومانو ځای لکه پارمډي پارک ته شو، هلته بچیان وړي ځان سره، او که نه دې خوا کونړ ته کله ځو، کله لغمان ته ځو، بیا هلته ملګري سره ځو. وروستیو کې یوه خبره به راته وکړې. ډېر شمېر خلک موږ ګورو چې هغوی یوازې خپل کاروبار رانیولی وي، خپل روزګار یې رانیولی وي، نه چېرته په چکر ځي، نه چېرته تفریح ترسره کوي. هغې خلکو ته تاسې پیغام څه لرئ؟ نو پیغام مو دا ده چې د کار سره باید سړی یو څه ناڅه تفریح ته هم وخت ورکړي، ځکه دا تفریح چې دی دا ذهني سکون رامنځته کوي. البته د طب له نظره هم همداسې ده، ځکه چې باید ته خپل دا ذهن ارام وساتې. تر څو یو ښه چاپېریال وي او ښه ذهن ولرې، نو ته کولی شې په ښه ډول کار هم سرته ورسوې. سلامونه د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو، هرکلی هیله د ښه به یاست، د یو خوشحاله سوکاله او آباد ژوند څښتنان بیاست. یو ځل بیا په یوې نوې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې مو هرکلی ترسره کوم. دا ځل راغلي یو ښایسته ګل ننګرهار او ښایسته مرکز جلال آباد سراج العمارت بڼ ته، او دلته غواړو تاسو ته یوه ښایسته جذابه خوندوره او ځانګړې خپرونه د هیوادوالو او د جلال آباد ښار د یو شمېر اوسیدونکو او دلته د راغلو ځوانانو، ماشومانو او د لویانو سره خبرې اترې ترسره کړو او تاسو ته یوه په زړه پورې خوندوره او جذابه خپرونه موږ برابره کړو. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره زموږ دغه خپرونه تر پایه وګورئ او د خپرونې څخه بلا خوندونه واخلئ. درنو لیدونکو، سراج العمارت بڼ کې یو، دلته موږ سره یو ځوان ولاړ دی، د سره به خبرې اترې وکړو. لومړی کې به دی ځان راوپېژني. مهرباني ستاسې نوم؟ شمس الرحمن فضلي یم، د نورستان ولایت څخه. شمس الرحمن فضلي او د نورستان؟ او د نورستان ولایت. دلته ننګرهار کې څه کوئ؟ محصل یم. محصل یې کوم پوهنځي؟ د اقتصاد پوهنځي محصل یم. خصوصي کې که دولتي پوهنتون کې؟ خصوصي پوهنتون یم. څومره دی رسولی دی؟ څوم سیمستر دی دی؟ الحمدلله 5م سیمستر کې یم. ښه، بیا خو دې له خیره وهلی دی او یعنې داسې لږ مزل درته پاتې دی؟ او 3 سیمستر پاتې انشاءالله. په چارو کې درته بریالیتوب غواړو. دلته سراج العمارت بڼ ته راغلی ځان ته که د ملګرو سره؟ دلته سراج العمارت بڼ ته د پنجشنبې یا جمعې ورځ راچکر کیږو، تفریح کوو. د تفریح لپاره ډیر مناسب ځای دی. اوس ته دلته ځان ته راغلی که ملګري هم درسره شته دی؟ کله کله ملګري برابر شي، ملګرو سره راځو او کله ځان ته راځو. اوس ځان ته راغلی یم، یوازې راغلی یم. د سراج العمارت بڼ دغه فضا او دغه هوا او دغه مازدیګرۍ څنګه دی؟ مازدیګري ډیر ښه دی، ښه ښکلي موسم وي، مازدیګري هوا هم برابري او تفریح لپاره ډیر مناسب ځای دی. کله چې دلته ځان ته راشي بیا دلته چای نوش جان کوي؟ او نوش جان کوو. دلته هر څه میلاویږي، جوس، شلومبۍ، هر څه دلته موجود دي. نه مجبوري کېږي بهر وځو او بهر نه راوړو. اوس دمګړی چې شی دی خوړلی دی که نه؟ له ده وروسته پلان ورته لري؟ نه، اوس خو چې ته زړه نه کېږي، همداسې راغلی یم چې ته زړه نه دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. خیر اوسې، مننه.
درنو لیدونکو سراج الامارات بانډ کې دلته موږ سره یو ځوان ناست دی د سره خبرې اترې ترسره کوو. مهرباني ستاسو نوم؟ نوم صدام کوم ځای صدام؟ د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته جلال آباد ښار کې اوسېږي که خوږیاڼو کې اوسېږي؟ په الحال خو دلته زده کړې کوم او اطاق مې دی او دلته اوسېږم. ښه محصل یې؟ او چې شی لولې؟ ټکنالوژي طبابت برخه او طبابت برخه کې. سراج الامارات بانډ ته دلته راغلی ځان ته که ملګرو سره؟ نه د 3 ساعت خو ځان ته راغلی یم، نو ملګري لاړ دي کورو ته، نو موږ دا جمعه دلته پاتې شوي یو، نو ما ویل چې راځه چکر به ووایو دې باغ ته، ساعت تېرۍ ځای دی، ما چکر به ووایو دلته والیبال کرکټ کېږي. دلته هر مازدیګر راځي که نه صرف نن راغلی؟ چې جمعګي پاتې شو بیا پنجشنبهګي او جمعګي راځو، نور بیا درسونه دلته بیا چې درسونه وی څوک بیا دلته څوک نه راځي، ځکه دا دی چکر ځای دی، درسو ځای چې دی هغه باغونه څوک چې مطالعه کوي هغه بیا بیل معلومي. دلته ډیر شمیر خلک راځي، مثلا څوک مطالعه کوي، څوک لوبې ترسره کوي. ته هم راغلی مطالعه دې وکړله که نه؟ یاره د 3 ساعت خو مطالعه نه ده کړې، ځکه دا د چکر ځای دی، د مطالعه ځای نه دی. که څوک مطالعه کوي هغې دپاره بیل ځایونه معلوم دي، چې نارنج باغ ورته ویل یا پلو باغ دی، هغلته مطالعه کېږي. دا د بیا چکر ځای دی او د خلکو چې هغه کېږي نو کرکټ ته راځي، نورې لوبې کېږي، د هغې سیل ته راځي. د سراج الامارات بڼ دغه فضا او ماحول څنګه دی؟ بیخي خوندور دی، چې کله پسرلی شي ګلان شي بیا نو بیخي خوند کوي دا ځای، ځکه ډېر خلک بیا د لرې لرې ځایونو څخه راځي او دلته چکر دپاره، نو زیاتره د لرې هېواد هغه څخه سیلان هم دلته راځي، د نورو هېوادونو څخه بیا خصوصا د نورو ولایتونو خلک هم دلته راځي د چکر دپاره، ځکه دا یو ننګرهار کې مشهوره بڼ دی. دلته چې ډېر شمېر خلک راځي هغوی په خپله خوښه داسې څه نوشیجان کوي چې هغوی د خوښې وړ وي. تا چای تر اوسه پورې خوړلی دی که نه؟ یاره ما خو اراده ورته کړې ده، خو تر اوسه مې چای نه دی خوړلی، او زیات خلک چې راځي بیا ځان سره څه راوړي، که نو دلته چای څکي، سوپ خوري، نسې نور هغه چې شوق ته چې شی وشي هغه بیا خوري ځان سره. ښه اوس دې چی ته زړه دی چې چی به خورې؟ اوس مې سوپ ته زړه دی، ځکه موسم سوپ ته برابر دی. دا خو چې ته ځان ته راغلی او هغه چې سړی ملګرو سره وي، ملګرو سره چې خواړه کمسې خوند کوي، ځان ته به هغومره خوند نه کوي؟ نه هغسې بیا نه کوي چې ځان ته چې ملګري په شوق سره کښېني سړی، نو په شوق هغه سوپ سره وخوري، هغه بیا بېله مزه کوي، ځان ته بیا دونه دغه نه کوي واره. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. مننه، ژوندی اوسې. درنو لیدونکو سراج الامارات بانډ کې او دلته موږ سره یو مشر ناست دی، د ځان سره د کورنۍ غړي یا ماشومان راوړي دي. موږ ورسره خبرې اترې ترسره کوو، تاسې موږ سره ملتیا وکړئ. مهرباني کاکا ستاسې نوم؟ اول سر کار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې محمد الله. علیکم سلام. کاکا ښه صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو خاص دی؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسې. سراج الامارات بانډ ته راغلی، ملګري هم در سره دي که نه یوازې دا بچیان دي در سره؟ نه ملګري خو نشته، دا بچیان مې دي، دا هم راوړی د تفریح دپاره. ښه تفریح مو وکړله؟ هو انشاءالله بس تفریح مو وکړه، اوس ناستې دلته یو چای څښي، اوس چای دپاره ناست. سراج الامارات بانډ ته هر مازدیګر راځي که نه صرف نن راغلی؟ نه داسې هره ورځ خو نه راځو، یا پنجشنبې ورځ یا د جمعې ورځ راځو، نور هره ورځ نه راځو، لکه تفریح دپاره یا پنجشنبه یا جمعه راځو. د سراج الامارات بڼ ورخوا چې بیا نورو سیمو ته په چکر باندې مثلا ته ځي، بیا په میلو باندې ځي، بچیان ځان سره وړي که نه بیا ځان ته ځي هلته؟ کله کله ملګري سره ځو، او که د ماشومان ځای لکه پارمډي پارک ته شو هلته بچیان وړي ځان سره، او که نه دې خوا کونړ ته کله ځو، کله لغمان ته ځو، بیا هلته ملګري سره ځو. د سراج الامارات بڼ دغه مازدیګری څنګه دی، خوندور دی که نه؟ ولا دا خو ډېر شانداره مازدیګری دی دې ځای، او ډېر ښایسته هوا ده دې ځای، او ټول خلک د ننګرهار چې دي د نورو ځایونو هم دلته راځي چکر ته، او د ننګرهار خلک خو خاص هر مازدیګر دلته اوزګاري اتمي دلته راځي. په مازدیګر کې چای څښل یا همدارنګه سمبوسې پکوړې خوړل، دلته ډېر شمېر خلک موږ ګورو چې هغې راځي دغه کړنه ترسره کوي. تاسې چا نوشیجان کړی دی که نه؟ له ده وروسته به یې نوشیجان کوئ؟ ولا مونږ خو دې ماشومانو ته لږ ګني اخیستی و، اوس بعد د دې نه انشاءالله یو پروګرام لرو چې چای وڅښو. ښه دا چای به شین چای که د تورې چای به؟ نه شین چای، تور چای خو نه څښو، شین چای به انشاءالله. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
الله دې ژوندی لره. مننه. درنو لیدونکو موږ دلته سراج الامارات بڼ کې یو. موږ سره دلته یو ځوان ناست دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. لومړیو کې به دا موږ ته ځان نه وپېژني، باقي پاتې خبرې ورسره وروسته ترسره کوو. مهرباني ستاسې نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خو عرفان الله قریشي دی او د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه تعلق لرم او فعلا دلته راغلی یاستو بس په چکر باندې. دا ځوانان هم ګورو، شاوخوا موسم هم ښه ده او ملګري هم راسره دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. قریشي صاحب څنګه یې صحت دې ښه دی؟ الحمدلله ژوندی اوسئ. تاسو خو هست انشاءالله په خیر خو راغلي یاست. ډېره مننه کور ودان. قریشي صاحب دلته سراج الامارات بڼ ته هر مازدیګر راځي که نه نن صرف راغلی؟ بس خپل موقع ته ګورو که نه، نو کله چې اوزګار یو بس فرصت وخت کې راځو دلته لږ دا د خپل ذهني ریفرشمنټ هم کوو. بله خبره دا ده چې موسم ښه دی اوس فلحال په ختیځ زون کې، نو هوا برابره ده، نو دې له خاطره هر مازدیګر کله او کله بس بعضې وخت راځو چکر ته. دلته چې بیا راځي د ملګرو سره یې که نه ځان ته یې؟ نو کله بس ملګري راسره او کله بس خپل کورنۍ سره هم کله کله راځو. یو زوی مې د هغه سره کله راشم او کله بس تنها راشم، نو بس ریګولر نو یا ملګرو سره یا ځان ته راځم. او کله دې دا احساس کړی دی چې ځان ته راغلی او ملګري د سره په هغه ورځ نه خفه شوی؟ نو طبعا سړی چې ځان ته ناست وي خامخا یو سوچ فکر به کوي، خو چې ملګري در سره یې هغه سره به یو بنډار وکړي او مجلس به ورسره وکړي او ښه خبر یا څه خاطرې به سره شریکې کړي، نو بیا ښه تمامېږي نسبت دې ته چې تنها ناست سړی. دلته دغه تفریحي ځای ته د ځوانانو راتګ څنګه دی؟ نو ځوانان خو ماشاءالله تاسو په خپل هم وینئ ډېر زیات راځي، ځکه چې موسم ښه ده او بل مازدیګري ټایم هم وي که نه، نو ځوانانو راتګ او د دوی دغه ورزش او په سرادر سره دوی هغه بنډارونه ډېر مزه هم کوي چې موږ یې ګورو. موږ خپل هم همدغسې راځو، خو د دوی بنډارونو د دوی ناست او پاس او د دوی لوبو ته چې ګورو نور هم ترې خوند اخلو. نو ماشاءالله ځوانان ښه دي، ډېر راځي. تفریحي ځایونو ته چې خلک ځي او بیا داسې تېر مازدیګر وي که نه حتما څه نوشیجان کوي. تاسې تر اوسه چا نوشیجان کړی دی که نه؟ نو یو څه خو م راوړي ول او بدبختانه او یا خوشبختانه څه هم خوړل، بس راوړو هر څه ځان سره راوړو، خو بس اوس لپاره نو څه نشته. له ده وروسته پلان چې شی دی نور څه هم راغواړئ که نه؟ نو پلان خو داسې ده چې وخت ناوخته دی، نو مازدیګری هم په ختمېدو ده. هغه خپل کوم د مجلس خاتمه چې هغه به کوم، نو به انشاءالله ځو خپلو کورونو ته، نو خاص شی نشته نه. وروستیو کې یوه خبره به راته وکړې. ډېر شمېر خلک موږ ګورو چې هغوی یوازې خپل کاروبار رانیولی وي، خپل روزګار یې رانیولی وي، نه چېرته په چکر ځي، نه چېرته تفریح ترسره کوي. هغې خلکو ته تاسې پیغام څه لرئ؟ نو پیغام مو دا ده چې د کار سره باید سړی یو څه ناڅه تفریح ته هم وخت ورکړي، ځکه دا تفریح چې دی دا ذهني سکون رامنځته کوي. البته د طب له نظره هم همداسې ده، ځکه چې باید ته خپل دا ذهن آرام وساتې تر څو یو ښه چاپېریال وي او ښه ذهن ولرې، نو ته کولی شې په ښه ډول کار هم سرته ورسوې. او که ذهن دې مغشوش وي او مثلا سوچونه او فکرونه کوې، نو هغه روزمره کارونو کې بیا ته داسې خاص پرمختګ نشي کولی. نو دې لپاره پکاره چې کار سره باید یو تفریح ورځ هم ځان ته سړی وټاکي. که هره ورځ نه باید هفته کې ورځ 2 ورځې یا 3 ورځې، نو ښه خبره چې سړی تفریح لپاره لاړ شي او ذهن بدل کړي خپل. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ. کور مو درنو لیدونکو، راغلیو د سراج الامارات بڼ سنوکر کلب ته، کوم چې د سراج الامارات بڼ مربوط دی او همدلته موقعیت لري. دلته موږ سره یو مشر ولاړ دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. دا به لومړیو کې موږ ته ځان نه وپېژني. مهرباني ستاسې نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، زه مزمل یم د سرخود ولسوالۍ او د ولایت د ننګرهار نه، او په خپله داخل د سراج الامارات باغ کې د رئیس پوپل خاکسار کلب کې ولاړ یم.
تاسې دلته د دغه سنوکر کلب مسؤل یاست که نه مسؤل بل څوک دی؟ مسؤل خو رئیس صاحب خاکسار دی زموږ نماینده دی نو زه دلته کاریګر یم. یعنې د اوس وخت لپاره مسؤلیت دلته ستاسې دی؟ اوس وخت دپاره زما دی. سنوکر څه ډول لوبه ده او خلک یې خوښوي؟ انشاءالله چې ډېره ښه لوبه هم ده، هم بدني ده، هم لوبه ده چې هغه لوبه ده چې هم د مغزي ده او هم بدني ده، هم د سپورټ کېږي هم د دماغي د لحاظه په هر دغه باندې سړی دماغ هم خلاصېږي او خپل ورزش دم کېږي. یعنې تفریح هم ترسره کېږي؟ ترسره کېږي. دلته د کوم ډول عمر خلک راځي، مثلا مشران، ځوانان که کشران؟ مشران ولا داسې دی چې بعضې ځایونو کې 14 کالو نه بره هلکان هم جلب کوو دلته او دې لوبه کې شاملوو، د بیا نوجوانانو کې او مشرانو خلکو کې چې دي بیا د 18 نه بره تر 10 پورې همدغسې ټیمونه هم لري، دغه هم لري. نو ماشټرانو کې هم نور ټیمونه دي چې دي د 10 نه بره 40 پورې دغسې 10 کالو پورې داسې مثلا. دلته کوم خلک چې مثلا نازي دغه خلک ریګولر یعنی هر ورځ په دوامداره توګه راځي که نه کله کله راځي؟ څوک چې شوقمند علاقمند دي ډېرې هغه روزانه هم راځي، بله تفریح نه لري، همدغه تفریح ده، همدغه سپورټ ده، همدغه ورزش ده. نو خپل د مغزي آرامش دپاره او خپل پام غلطۍ دپاره تفریح دپاره بیا روزانه هم راځي. بل کار نه مثلا غلط کار پیل نه ځان ساتي، همدلته خپل لوبه او خپل دغه ترسره کوي. دا د سنوکر دغه لوبه سخته ده که اسانه ده؟ ولا چې یو سړی وخت ورته ولري اسان هم ده او سخت په دې ده چې نیشي کولی. اسانه په دې چې ته ورته دوام ورکړې او ترسره کې مثلا خپل وخت سره روزمره یا جمعه کې 3 ورځې 2 ورځې که جمعه کې یو ورځ تفریح مو کې پروا نه کوي. نو هره لوبه چې ته پوره ترسره کوې نو هغه یو څه دغه لري، یو سړی یو ځان. ستا خپله څومره وخت کېږي چې دغه لوبه ترسره کوې؟ زما خو تقریبا غاړه مې بنده نه شي نو 15 کالو شاوخوا به راځي چې دې لوبه کې شامل. یعنې 15 کاله کېږي شاوخوا چې ته دغه لوبه ترسره کوې؟ اوس 15 کاله زما وشي دغه لوبه کې. او دلته مثلا تاسې یاده وکړله چې د ورځې بېلابېل قسمه خلک راځي، مشران هم راځي، کشران هم راځي، ځوانان هم راځي. خلکو ته مو پیغام څه دی چې کوم ډول خلک باید راشي او دغه لوبه ترسره کړي دلته؟ ولا چې کوم ځوان باندې نوجوانان او کولی شي چې سپورټ هر سپورټ دي ته نه چې دا جمناستیک لوبې سپورټ ده، تکماندو سپورټ ده، سنوکر سپورټ ده، والیبال، فوټبال، هر لوبه سپورټ ده. دغه لوبې نه خوند هم اخیستی ده، که بله لوبه یې تمرین یې هم همدغسې کولی شي. نو یو ماشوم یې او که دغه یې کولی شي دغه لوبې ته تفریح. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. الله مل شو غونو خو وخت ښې چارې وکړو. کور ودان. د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسې موږ سره ملتیا وکړله او زموږ دغه خپرونه چې تاسې ته مو په ښایسته جلال آباد او امیر شهید باغ یا سراج الامارات بڼ کې جوړه کړې وه. تاسې موږ سره وکتله او تاسې موږ سره ولیدله. ډیره مننه کور ودان. تر څو چې بیا په یوې بلې خپرونه کې موږ له تاسې سره یو ځای کېږو. ستاسې د کور ودان وي، خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه.